قرآن مجید کې الله پاک فرمایي هر کله چې تاسو مانځه ته اراده وکړئ چې زه مونځ کوم نو د هغې نه مخکې تاسو پاکي راولئ، یعنی اودس وکړئ. اودس دا د مانځه د شرایطو نه دی. د مانځه دپاره یو شرط چې دی نو هغه پاکوالی دی، چې ته به اودس کې نو هله به جومات ته ځې، ستا مونځ به هله صحیح کېږي چې ستا اودس وي. بیا اودس کې الله پاک صرف چې دی نو فرایض بیان کړي دي قرآن کې، چې فغسلوا وجوهکم، مخ ووینځه، و ایدیکم الی المرافق، څنګلو پورې لاسونه ووینځه، په سر باندې مسح وکړه او خپې ووینځه. دا څلور فرض په مانځه کې، په اوداسه کې دا خدای پاک قرآن کې بیان کړي. دا باقی د اودس طریقه دا مونږ ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ښولې ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته حضرت جبرائیل ښولې ده چې ته دا اودس په دې طریقه باندې کوه. خو دې څلورو فرایضو کې که دا یو څه لږ شانتې پاتې شو نو اودس نه کېږي، پاکوالی نه دی راغلی. او باقی سنت دي او څه آداب او مستحبات دي، هغه که پاتې شي نو اودس پې کېږي او مونځ پې کېږي په هغې باندې. خو فرایضو کې چې څه پاتې نه شي. خو زه چې نن کومه خبره کوم هغه دا کومه، کتابونو دا خبره لیکلې ده چې اودس فرایض اخو بیان شو چې څلور دي، سنت چې دی نو هغه مخکې کړي دي او فرایض یې وروستو کړي دي. دا وګورئ مونږ چې دی نو خوله کې اول اوبه اچو، بیا پوزه کې اوبه اچو، دا سنت دي. او دا مخ انزل رستو شوي دي، دا لاس انزل رستو شوي دي، سر مسح خپې دا رستو دي. په کار خو دا وه چې دا فرض مخکې وي او دا سنت رستو وي. نو علماو د دې یو توجیه لیکلې ده چې دا سنت ولې مخکې دي. نو علماو دا لیکلي دي، وایي د اوبو درې صفتونه دي: خوند، رنګ، بوی. نو چې یو سړی اودس کوي نو هغه اول اوبه راوالي لاس کې، نو په دې سترګو ورته وګوري چې یاره د دې رنګ بدل شوی خو نه دی. بیا چې خولې له یې ورولي یاره چې د دې ذایقه خو بدله شوې نه ده، او دا داسې پوزه کې واچوي چې د دې هغه بوی چې دی هغه خراب شوی نه دی. ځکه فقهاو دا لیکلي دي چې دې دریو صفتونو د اوبو کې چې دوه صفته بدل شي په هغې اوبو باندې اودس نه کیږي. د دې وجې نه الله پاک دا طریقه پیغمبر علیه السلام مونږ ته وښودله چې تاسو اوبه خوله کې واچوئ، بیا پوزه کې واچوئ، تاسو ته به د اوبو پته ولګي چې د اوبه پاکې دي او که دا خراب دي. نو دا سنت یې مخکې کړي چې ستاسو فرایضو کې کمې رانه شي. که دې سنتو کې کمې راشي نو خیر دې را دي شي، خو هسې نه چې ستاسو فرضو کې کمې راشي. په داسې اوبو باندې تاسو اودس ونه کې چې هغه پلیتې وي. خیر دی که یو صفت بدل شي وي نو خیر دی، په هغې اودس کېږي. صرف خوند یې بدل دی، صرف رنګ یې بدل دی، لکه خړې شوي دي د سیلاب اوبه خړې وي نو خیر دی، په هغې که یو صفت بدل شوي نو اودس پې کېږي. خو که دوه صفت یې بدل شوي بیا پې اودس نه کېږي. نو دا سنت چې دي نو دا پیغمبر علیه السلام ځکه مخکې کړي دي چې تاسو په صفا اوبو باندې اودس وکړئ، ستاسو فرضو کې څه کوتاهي رانه شي. ځکه زمونږ دپاره مونځ چې مباح کېږي نو هله مباح کېږي چې مونږ اودس وکړو. دلته مونږ هله الله اکبر ویلی شو چې زمونږ اودس وي، که اودس نه وي نو مونځ نه کېږي. که مونږ ډېر ښه مونځ وکړو. د دې وجې نه یو صحابي راغی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ناستو، هغه مونځ وکړو، هغه ته یې ویې مونځ دې ونه شو لاړ شه بیا وکړه. نو هغه بیا لاړ
اودس یې مو کو بیا مونځ مو کو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته په دویم ځل هم مونځ دی ونه شو لاړ شه بیا مونځ وکړه. 3 ځله یې ورسره دا چل وکړ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کتل چې د په اوداسه کې هم فرق دی، د په مانځه کې هم کمې دی چې دی دا کمې د ځانه وباسي، ځکه دا د الله فرض عبادت دی. دې کې ذره بر کمې راشي هغه عبادت په شرایطو چې پوره نه دي خو هغه ثواب پې نه میلاویږي. الله دې قبلونکې ذات دی هغه بله خبره ده، خو مونږ ته خو پیغمبر طریقه ښودلې ده چې په دې طریقه باندې مونځ کوئ، په دې طریقه باندې اودس کوئ چې مونږ په هغه طریقه باندې اودس وکړو او مونځ وکړو. خپله غاړه ازاده کړو، ښه کوشش وکړو، باقي قبلولو والا د الله ذات دی، قبلوي او نه قبلوي هغه د هغه کار. خو چې زمونږ اودس ښه اودس وي، زمونږ مونځ ښه مونځ وي، دا یو فریضه ده. وایي قبر کې به اول تپوس چې دی نو دا د مانځه کېږي، په آخرت کې تپوس به کېږي چې تا مونځ څنګه کړی، نو چې زمونږ مونځونه سم وي او مونځ به هله سم وي چې اودس سم وي. د اوداسه ډېر زیات فضایل راغلي دي او خصوصا هغه اودس چې هغه د پیغمبر علیه السلام په سنت طریقه باندې وشي. صحابي فرمای وی پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې څوک اودس کوي او خوله کې اوبه واچوي نو وی په خولې چې د دې نه څومره ګناهونه شوي دي هغه ورته خدای پاک معاف کړي، واړه ګناهونه. بیا دې پوزه کې اوبه واچوي، په پوزه باندې چې څه ګناهونه شوي دي هغه ورته خدای پاک معاف کړي. په مخ باندې واچوي، مخ باندې اوبه چې دی واچولې، سترګو باندې څومره ګناهونه شوي دي، په غوږونو باندې څومره شوي دي، د دې مخ د نامونو نه سر نه څومره، دا خدای پاک غونډې معاف کړي. لاس دی وینځل د لاسو ګناهونه خدای پاک معاف کړي، خپې دی وینځلې د خپو ګناهونه الله معاف کړي. او داس چې سړی کوي جومات ته راځي دا د الله کور دی، الله هغلته پاک کړي نو بیا راشي، دا بالکل د ګناهونو نه مونږ صفا شو، ټول ګناهونه ورسره ختم شي. نو ګناهونه ورسره ختمیږي، ښه عبادت دی. او بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمای چې چاله اوداسه کې مرګ راغی نو وی د مرګ د شهادت دی، دا شهید مړ شو. د دې وجې نه علماو لیکلي دي وی تاسو هر وخت په اوداسه کې ګرځئ، چې تاسو په اوداسه کې ګرځئ د مرګ هېڅ پته نه لګي. څه ټیم کې سړي له مرګ راځي نو بس چې مرګ په اوداسه کې راغی د ده مرتبه د شهید ده. نو اودس کې هر وخت ګرځېدل پکار دي چې مونږ اوداسه کیو، د یو اودس د پاسه بل اودس. او یو حدیث کې یو بله فایده دار لیکلې ده، وایي څوک چې همیشه اودس کوي، یو اودس پسې سمدستي بل اودس کوي، وایي په آخر وخت کې به الله دته کلمه نصیب کړي. نو دا د شهادت مرګ هم دی او کلمه به التی به د ایمان سره د دنیا نه لاړ شي که مرګ وله راغی. نور هم ډېرې فایدې دي، خدا دا چې دا غټې غټې چې زمونږ د پاره دي چې یاره مونږ ته دا ذهن کې وي چې مونږ همیشه په اوداسه کې ګرځو. الله یې توفیق راکړي. ګران کار دی خو انسان ته ګران نه دی، چې څوک یې کوي نو ګرانه نه ده، بس سړی یو اودس پسې بل اودس کوي. داسې نیکان خلک تیر شوي دي. یو بزرگ تیر شوی دی، هغه به پټي کې یو په خپله کول، بیا به یې غنم وکرل، فصل به یې وکر، بیا به یې هغه په خپل لاس باندې چې دی نو لوک، بیا به یې هغه غله کور ته راوړه، بیا به یې کور کې چې دی نو زنانو هغه پخه کړه، بیا به یې چې دی نو خپلو موریدانو له بار وویسته، روټۍ به یې پخه کړه نو موریدانو ته به یې کېښوده. نو یو ورځ هغه خپلو موریدانو ته وایي روټۍ وویسته کېښوده ورته، وی ای زما موریدانو کله چې ما د دې غلې دپاره ځمکه تیاروله نو ما بسم الله وویله، او زه په اوداسه کې وم چې ما یوه کوله، ما اودس کې وم، ما اودس کړی په پاکۍ په حالت کې ما یوه کړې ده، بیا چې ما تخم کره نو زما اودس و، ما په اوداسه کې دا تخم کرلی دی، دې له چې به ما اوبه ورکولې دې ته ما اوبه خور کو نو ما به په اوداسه کې اوبه خور کو،
بیا چې دا غله کله ما لو کوله نو د لو چې مې کو نو ما ټول په اوداسه کې کړی دی. بیا دا غله چې ما کور ته راوړه او ما کور والا ته وی چې شابه دا اوس په میچن باندې اوړکه نو زما کور والا چې دی نو هغه په اوداسه کې میچن تاوله، دا میچن یې تاو کړې ده، اوړې ته جوړ کړي دي په اوداسه کې. بیا چې دا اوړې هغه ګل نو زما کور والا په اوداسه کې وه. بیا چې کله دا روټۍ پخوله نو هغه په اوداسه کې وه، ترکاري چې پخوله نو هغه په اوداسه کې وه. بیا چې اوس ما تاسو له دا روټۍ بار روغ کړله نو دا ما تاسو ته په اوداسه کې راوویسته. نو ای زما مریدانو تاسو هم لاړ شئ اودس کې بیا راشي دا پاکه غله اخرى. داسې نیکان خلک دا څوک کولی شي؟ دا ګران کارونه دي. خدا زمونږ په شان انسانانو دا د اسمان نه نور راغلی، مونږ ته ښه پته لګي چې دا جامې زه اچوم د ښي طرف نه شروع کړم، اول ښی پینسه دې پکې واچوم، بیا ګس کمیس اچوم چې اول دا ښی لستوڼې په دې کې ښي طرف نه شروع کړم، سپلی په خپو کوم چې یاره د ښي طرف نه شروع کړم، بسم الله ورته ووایم. دا مونږ ټولو ته پته ده، خو مونږ خپل معمول نه دی جوړ کړی، عادت هم نه دی جوړ کړی. دا نیکي عادتونه جوړول پکار، سنت چې دي دا عادت کې راوستل پکار. هر کار د ښي طرف نه شروع کوه، بسم الله ورته وایه. که نورې دواګانې اړو چاله ورځي نه، د جومات د وتو د راوتو د جامو اغوستو د خوراک دا دعاګانې مونږ له نه راځي، بسم الله خو ټولو له ورځي. بس سړی بسم الله ورته وایي، هر کار په بسم الله سره شروع. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای کل امر زیبان لم یبدا ببسم الله فهو اقطع. چا چې بغیر د بسم الله نه شروع وکړه هغه کار چې دی کوي هغه به لنډي بوچي وي، هغه به سر ته نه رسي، الله به پکې خیر او برکت نه اچوي. زموږ جامې زر زړېږي، سپلی چې هفته پخپو کو بیا د کار نی، دا ولې نه ده؟ دې کې الله برکت نه اچوي راته چې بسم الله سره مونږ هر کار کوو. سنت طریقه هم ده، ثوابونه به راته ثوابونه میلاویږي. نو دا د اوداسه فضایل دي چې مونږ همیشه په اوداسه کې ګرځو او ټول کارونه زمونږ صفا سوتره وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الطهور شطر الایمان، الطهور نصف الایمان. دا نیم ایمان دی، د ایمان حصه ده پاکوالی چې مونږ هر وخت صفا سوتره پاک ګرځو. یو عیب د خلکو بیانوم چې مونږ کې دا عیب ډیر زیات دی. مونږ د شپې کپړې اچو. ما د ډیرو خلکو نه اورېدلي دي، ما ته ټلیفونو کې وایي یاره مونږ خو د شپې کپړې اچو، د شپې او د په اوبو یخو باندې او د سماتي لپاسو بیا استنجا په یخو اوبو نه شو کولی، بس همدغسې سملو. نو آیا زمونږ بدن پلیت شو؟ نو پلیتېږي به نه چې سړی دغسې پاسي. د دې یخنۍ د وجې نه استنجا نشي کولی په اوبو باندې. هغه جامې هم دقسې وي ګندۍ په میتیازو، ټیک ته 2-3 څاڅکي وي خو پلیتېږي، خو مردارېږي که نه. سړی په ګندګۍ کې. زمونږ یو عالم دی د کراچۍ، هغه وایي دا چا ویلي چې د شپې پکې د شپې کپړې دي؟ نه صفا سوتره کپړې اچوئ. ولې دا شپې به مونږ ګنده سملو؟ نه، د شپې به مونږ ګنده نه سملو، خو صفا سوتره کپړې پکار ده چې واچو، ګنده کپړو کې نه سملو. نو دا صفایي دا د مسلمان ایمان جز دی، نیم ایمان دی، پکار چې ځان صفا سوتره ساتو. الله دې مونږ ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي. دا یو 2-3 مسلې دي. وی په سر باندې که چا نکریزې لګولي او یا پې دا رنګ پوري کی نو دا اوچ شي کله، نو بیا پې اودس کوي او سړی پې مسه کوي، نو آیا په هغې باندې مسه کېږي؟ دا بعضې خلک رنګ پوري که کم خیالي نو بیا ګرځي هغه اوچ شي. نو فقهاو دا لیکلي دي چې نکریزه اوچه شوه یا دا رنګ اوچ شو او چا په هغې باندې مسه وکړه نو دا اودس یې نه دی شوی، دا مسه یې نه ده شوی، ځکه د ویښتو ته لوندوالی او نه رسید. دومره اندازه مسه فرض ده، دا یو سپق د سر د ویښتو شورو نه دې ځای پورې که چا داسې کړي نو بس دا هم فرض ادا شو، دا وروستو بیا سنت ده. خو دا ده چې دا دومره اندازه کې چې یاره لوندوالی ویښتو ته څه ناسه ورسي د ګوتو نه، نه خو نه رسید، ځکه چې په سر باندې نکریزې دي هغه اوچې شوي دي یا دغسې رنګ دی هغه اوچ شوي دي، د دې وجې نه دې سره اودس نه کېږي. دا به لر کوي بیا به چې دی په دې باندې مسه کوي. دروغ ویل کوم وخت کې جایز دي؟
د دوو مسلمانانو د روغې دپاره که داسې نامعقوله خبره وکړي چې هغه د حقیقت خلاف وي، د حقیقت خلاف هغې ته دروغ وایي. نو چې د حقیقت خلاف خبره دې وکړه اگر چې هغه دروغ ده، خو چونکې هغې کې د دوو مسلمانانو روغه ده، صلح ده، نو خیر دی، دا دروغ جایز دي. نور چې دی نو دروغ جایز نه دي. د دوو کسو د صلح دپاره خیر دی. د جنازې په کم صف کې ثواب زیات دی؟ فقهاو دا لیکلي دي د مانځه په لومبي صف کې ثواب زیات دی، او په دې صف کې بیا ښي طرف ته ودرېدو کې ډېر ثواب دی. خو په جنازه کې اخري صف کې ثواب زیات دی، د مخکې صف نه په اخري صف کې ثواب زیات دی. خو داسې به هم نه کوو چې هر سړی وروستو زور کوي په جنازه کې، نو دا مخکې صفونه به څوک ډکوي؟ نه، بس خیر دی. هغه که څوک راغی او دغه ثواب ولا الله ورکړ نو وروستو راغی ودرېد، نو بس ثواب د هغه زیاتو شو. خو دا ده چې په جنازه کې د وروستو صف ثواب زیات دی او په مانځه کې د مخکې صف ثواب زیات دی. دغه طریقې د جناتو خوراک څه شی دی؟ او آیا جنات خوراک کوي که نه کوي؟ روټۍ خوري که نه خوري؟ جنات پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته وی تاسو په لوټه باندې په اډوکی باندې استنجا مه کوئ. دا اډوکی چې دی، دا کوم اډوکی چې مونږ اخرو غوښه وغورځو، په دې باندې الله جناتو ته خوراک جوړوي، یا پې ورته غوښه راولي یا همدغه اډوکي د هغوی خوراک ته محدثینو لیکلي دي. نو پیغمبر علیه السلام صحابه منې کړل، مسلمانان یې منې کړل چې په اډوکي باندې استنجا مه کوئ، وایي دا ستاسو د رونو جناتو خوراک دی. اوس دا خوراک یا خو اډوکي خوري او یا چې دی نو هغې باندې ورته الله غوښه پیدا کړي او هغه خوري، هغه د هغوی خوراک دی. دا زمونږ په شان دا چای ده او دا روټۍ ده او دا پراټه ده او دا هغه دی او سبزي ده، دا د هغوی خوراک نه دی. هغوی بس دغه خوراک دی او دغه خوري. بعضې خلک دا خبره خو بس مسله وه تېره شو، بعضې خلک دي هغه کور کې وایي پیریانو رانه پیسې پټې کړي دي. دا کورونو کې دا مسلې ډېرې زیاتې. اوس پیریان په پیسو څه کوي؟ هغوی بازار کې سودا نه کوي، چینی نه اخلي، غوړي نه اخلي، اوړه نه اخلي، نو هغوی په پیسو باندې څه کوي چې تا نه پیسې پټوي. ډېر ځله موږ ته دا مسله راغلې ده او ما چې کله اخري نتیجې ته رسېدلې مو نتیجه دا وه چې په کور کې چا پټې کړې، وروستو بیا پته لګېدلې ده او کلکه دا وایي نه موږ نه جنات مو کېدو پیسې او پیسې ني. اخري رزلټ یې دقه راوتی دی چې یا لور پټې کړي وي، یا زوی پټې کړي وي، یا ښځې پټې کړي وي، یا خاوند پټې کړي وي. پیریان پیسې نه پټوي، دا یاد ساتئ. پیسې هغوی ته ضرورت نشته، هغوی څه کار دی، په پیسو څه کوي هغوی چې پیسې پټې کړي؟ نو د هغوی پیسو میسو ته ضرورت نشته. خوراک هغه د هغوی دغه خوراک دی، الله وله ورکوي. د هغوی ځان له یو ژوند دی، زموږ ځان له یو ژوند دی په طریقې سره. دا ځناور چې دي نو دا یو قسم خوراک کوي او مونږ مکس خوراک کوو. تاسو وګورئ مونږ پیاز هم واچو، ټماټر هم واچو، غوښه هم پکې واچو، مسالې هم پکې واچو. انسانان چې دی دا مکس خوراک کوي او زناور مکس خوراک نه کوي، هغه یو خوراک کوي، بس واښه خوري. تاسو به وایئ چې بوتاوه چې ورته جوړه کوی کې خو ورته ورنه هغه ورته مونږ اچو، هغه هغوی نه کوي، هغه مونږ ورته غوړم ګډ کړو او بوس هم ورته ګډ کړو، کل هم پکې ورته واچو، نو هغه مونږ ورته ګډو. ګینې هغوی زناور چې څومره دي هغه یو خوراک کوي، هغوی ځان ته دا مکس خوراک نه جوړوي. خو دا د جناتو پیغمبر علیه السلام فرمایي تاسو په اډوکي باندې استنجا مه کوئ، دا ستاسو د جناتو د رونو خوراک دی. مفقود الخبر، یو سړی دی هغه رک شو، ښځه یې پاتې شو. اوس دی به څه کوي؟ دا ښځه به څه کوي؟ څو کاله به دا انتظار کوي دی خاوند ته. خاوند رک دی، کال تیر شو، 2 تیر شو، 3 تیر شو، خاوند نشته، هېڅ پته یې نه لګي. ډېر وګرځېدل، ورپسې انتظار یې وکړ خو خاوند رک دی، نشته. اوس دا ښځه به واده کوي که به نه کوي؟ د شریعت دا مسله ده چې دا ښځه به لا واده نه کوي، دا به هله واده کوي چې دې ته عدالت طلاق ورکړي. دا به لاړه شي شریعت کوټ ته، هلته به درخواست ولیکي چې زما خاوند رک شوی دی. نو هغوی به د دې نه تپوسونه هم وکړي
یو خو به د دې د نکاح تصدیق وکړي چې دې سړي سره نکاح شوی و که نه و شوی، دا ګواهان دا هر څه هغوی به تصدیق وکړي. بیا د هغې نه وروستو به حکومتي سطح باندې د هغې تحقیق وکړي عدالت چې یاره دا خاوند کله روک شوی دی، کم خوا تللی دی. بیا به هغوی خپل کوشش وکړي چې یاره را پیدا کړي وله، که را پیدا نه شو 4 کاله به دا ښځه انتظار کوي. دا د امام مالک رحمه الله په مذهب باندې فتوا ده چې 4 کاله به دا ښځه انتظار وکړي. بس بیا به ولا عدالت لیکل ورکړي، طلاق په ولا ورکړي، عزت طلاقه شوي، بیا بل خاوند سره نکاح کولی شي. که چېرته دغه خاوند دی بیا را پیدا شو 4 کاله نه پس چې د بل واده وکړو، هغه خاوند دی را پیدا شو، بس دې ته عدالت طلاق ورکړی، دا د هغه نه ازاده شوې ده، هغه دې ځان له بل واده وکړي. خو دا ښځه د ده نه خلاصه ده. بس 4 کاله دې انتظار کړی دی، د 4 کالو نه وروستو هغې ته اجازت دی بیا. خو دا هله چې عدالت وله طلاق ورکړي، دا نه چې 4 کاله دا کور ناست دی او بیا بل واده وکړي. نه نه نه، تر هغې وخته پورې دا واده نشي کولی تر کومه حده پورې چې قاضي ورته نه دي ویلي. نو چې قاضي ورته ووایي عدالت ورته طلاق ورکړي، نو دا بیا طلاقه شوه. او د طلاق نه وروستو به پریز هم تېروي، 4 میاشتې 10 ورځې یو پریز تېر کړي، د هغې نه وروستو به بیا دا بل خاوند سره نکاح وکړي. دا د شریعت مسله ده. الله دې موږ ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي او دعا په جمع باندې وکړي، شرعي حاجات هم پوره کړي، ظالمانو مفسدانو هم په امان کې وساتي، ګناهونه هم معاف کړي. دا څومره ملګري راغلي دي شرعي حاجات دي، الله دې ټول شرعي حاجتونه زموږ پوره وګرځوي. مردگان د اهل اسلامو دې الله مغفرت نصیب کړي، بیمارانو ټولو ته دې الله شفا کامله ورکړي، الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر. سنت کوي، خدای مو